أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زیم ساسو ورور ضیاءالدین محمدي. اوس موږ غواړو چې په صنف کې د محصلینو پوزیشن معلوم کړو. موږ سره مختلف محصلین به وي، هغه تاسو کولی شئ په صنف کې هم محصلین معلوم کړئ. هغه محصلین چې هغه فرست پوزیشن وي، یعنې مثال د هغې اول نمره، دویم نمره، دریم نمره، څلور نمره ان تر دې تر لسم نمره څومره تاسو معلومولی شئ هغومره تاسو کولی شئ په دې کې معلوم کړئ. نو د هغې دپاره مونږ اول یو ټیبل جوړو. مثال په طور باندې مونږ غواړو مثال په طور باندې مونږ سره اول محصل آی ډي ده، سټوډنټ آی ډي یا سیریل اس نمبر، سیریل نمبر دی مونږ سره، بیا چې د سټوډنټ نیم دی، صحیح ده. بیا ورپسې مونږ سره مثال ټوټل نمرې چې دي ټوټل محصل چې څومره نمرې اخیستې دي د هغې ټوټل نمرې، صحیح. ټوټل مثال محصل حاصل نمرې چې دي اخیستې دي یو محصل اخیستې دي 800 زر نمرې دي ټولې، یو پکې 800 اخیستې. یعنې دلته بیا مونږ لیکو دې ځای کې به تاسو ولیکئ obtain marks به ولیکئ، څه obtain مثلا هغه نمرې کوم چې محصل اخیستې وي. اوس راځو لیکو سیریل نمبر کې یو به ولیکئ، ورپسې به بیا دوه ولیکئ، بیا به داسې وکئ چې دا دواړه به سره سلیکټ کئ. دواړه چې سلیکټ شي ګوره چې دا پلس جوړ شي نو د کنټرول د ماوس بټنه به ونیسئ او لاندې به راشي داسې به کش کړئ. مثال موږ سره 10 کسان دي، نو موږ غواړو چې ټاپ 10 موږ راوباسو. اوس ګورو دا خو مثال نمرې دي، خو د نمرې د ټولو بدلې دي. نو موږ ګورو چې مثال حماد دی موږ سره، الیاس دی، عمران دی موږ سره، یوسف دی، ورپسې ادریس دی، ورپسې کامران دی، ورپسې علي دی، ورپسې جبران دی، بیا یونس دی، بیا یوسف دی. دا موږ سره مختلف 10 نفره دي، یعنې مثال په یو صنف کې موږ سره دومره. اوس غواړو چې دې کې معلوم کړو نمرې. مثال یو پکې اخیستې دي 980، بل اخیستې دي 550، بل اخیستې دي 960 او یو اتیا یا څلور اتیا، بل اخیستې 900، بل اخیستې 980 زر نمرې دي جمله، بل اخیستې 400، بل اخیستې دي مثال 550، بل اخیستې دي 653، دغه شان بل اخیستې 700. نو موږ غواړو په دې کې موږ معلوم کړو چې دا پوزیشن چې دی ان کلاس، په کلاس کې د محصل پوزیشن معلوم کړو چې په کوم لیول باندې دا محصل موږ سره سره پوزیشن لري. نو د ټولو نه مخکې تاسو دا ډیټا اول راوالئ، دا لږه منظم کړئ. دلته راشئ دې ځای کې بارډر ته، بارډر کې چې دی دا ټول بارډر کړئ. همدغه شان دغه یو څو سلونه چې دي دا دغه روګانې، دغه روز چې دا څو سیلز چې دي دا ورته لږ کلر کوي چې ښکاره شي. همدغه شان چې لږ نور هم ښایسته شي که نه، نو دې نه پس چې دی دلته راشي تاسو دې کې دا کلر ورکړئ. ښه، اوس راځو دې کې پوزیشن معلوموو. نو چې څنګه تاسو غواړئ چې پوزیشن معلوم کړئ، نو په دې کې به تاسو معلوم کړئ چې د دې پوزیشن څه شی ده. مساوي علامه به واچوئ، صحیح ده. بیا به ورپسې ولیکئ RAN، رینک به ولیکئ، رینک کې به څه والئ، دغه به والئ، صحیح ده. obtain marks به والئ، بیا به دې پسې کامه واخلئ، صحیح. بیا به ورپسې چې دی دا جمله چې څومره دي رینکس چې دا obtain marks چې کوم دي
دا به ټول داسې سلیکټ کړئ. چې ټول هم سلیکټ کړ د دې نه بعد به چې دی تاسو F4 بټن ووهئ. کومه بټنه؟ F4 فنکشن کیز چې دي F4 بټن به تاسو پرس کړئ نو دا به څه شي بلاک به شي. د دې نه بعد به تاسو برکټ بند کړئ. چې برکټ هم بند کړ انټر به ووهئ نو تاسو سره معلوم شو چې دغه نفر چې دی په دې ټاپ 10 کې لسم پوزیشن باندې دی، په لسم نمره دی، په څلورم نمره دی سوري. نو دا اوس تاسو وګورئ اول نمره ګوره 980 موږ سره جیګي نمرې دي نو دا موږ سره څه شی دی اول نمره شو. 900 موږ سره چې دی دا دویم نمره شو. همدغه شان نهم نمره موږ سره څوک دی 550 وړي او 400 ته راشي 440 چې وړي دا موږ سره لسم نمره دی. نو په دې کې تاسو معلومولی شئ دغه فارموله په دې باندې مونږ کولی شو څنګه مونږ په صنف کې پوزیشن معلوم کو. دا ډیر زیات مهم دی. د مکتب کې هم دینه استفاده کولی شئ، همدغه شان په پوهنتونونو کې هم د دینه استفاده کیږي. اسانه فارموله ده. نو مونږه دلته وکړه زه به تاسو ته بیا هم لیکم مساوي علامه به والئ. صحیح ده، لږ سپیسلو مساوي علامه به واخلئ. بیا به ورپسې تاسو چې دی obtain marks څه کوئ رینک به ولیکئ. رینک هم چې ولیکه بریکټ به شروع کړئ. obtain marks چې کوم دی obtain marks به سلیکټ کړئ مارکس، بیا به کامه واخلئ. obtain marks یو سل به سلیکټ کړئ. صحیح ده، دلته just select obtain marks just select first cell. یعنی سل به سلیکټ کړئ. بیا به د دې نه بعد چې دی obtain marks ټول obtain marks چې کوم دي all select. سلیکټ او انټر وکړئ. نو دا مثال تاسو سره ما دا فارموله څه کړه، دا مې در سره په همداسې په هغه فارم کې ولیکله، همداسې فارم کې چې تاسو ته یاده وي. صحیح ده، دا داسې کوم او مرچ کوم چې تاسو ته پته ولګي. صحیح ده، دا موږ سره فارموله ده د پوزیشن په کلاس کې چې څنګه کولی شو موږ پوزیشن معلوم کو. تاسو زموږ دغه چینل تعقیبوئ او همدغه شان تاسو ته به موږ چې دی نوي ویډیوز او صرف هغه څیزونه هغه اشیا هغه کار به موږ په دې کې ذکر کوو کوم چې ستاسو د دفتر ستاسو د مکتب پورې ارتباط لري. او کولی شئ تاسو موږ ته په کمنټ سیکشن کې ولیکئ چې څه ستاسو ضرورت وي، ستاسو څه په کار وي چې سر داسې موږ څنګه جوړولی شو. یو ټیبل جوړوئ، ګراف جوړوئ، ډیزاین څنګه ډیزاین کوئ په ورډ کې، ایکسل کې، پاور پوینټ کې پریزنټیشن جوړوئ. موږ نه تاسو غوښتنه کولی شئ. د غوښتنې په اساس به انشاءالله موږ تاسو سره چې دی ویډیو شکل کې دا شریکو. او زموږ چینل تاسو سره سبسکرایب کړئ، ځان سره سبسکرایب کړئ او نور ملګرو سره هم شیر کړئ. ډیره زیاته مننه. السلام علیکم ورحمت الله.